د ملاکنډ سرخار بټخیله کې د بجلی په ایکسپریس فیډر د بدترین لوډ شیډینګ لړۍ 12 غنټو پورې رسیدلې ده چې له وجې د ښار کاروباریان په ټپه ولاړ دي او د هسپتالونو کې داخل ناروغان د سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل به ګورو د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. ملکند کې د درې بجلیګرو باوجود د لوډ شیډینګ ناروا لړۍ روانه ده او د ملکند په مرکزی ښار بټخیله کې په ایکسپریس فیډر د لوډ شیډینګ لړۍ تر 12 غنټو پورې رسیدلې ده چې له امله د بجلی سره تړلي روزګارونه په ټپه ولاړ دي. بلخوا د بجلی بار بندیدو له کبله د الکترونیک سامان سوځېدو پیښې هم مخې ته راغلي دي. د بجلی لوډ شیډینګ کې زیاتوالی راتلو په وجه اکثر خلکو خپل کاروبارونه نور علاقو ته منتقل کول شروع کړي دي. د سیمې د خلکو وینا ده چې د واوډا مقامي چارواکي د ناروا لوډ شیډینګ ذمہدار دي. باید چې د اکسین په شمول د ککړ خلکو په ضد دي سخته کاروایی وکړي شي. ایکسپریس فیډر ته دون رعایت هم نه دی ملو شوی. پاغه باندې د لوډ شیډینګ سٹارټ ته رو رئیس تپوس نشته دی او د مخکې به مونږ ګریډ ترین کو جنو ګریډ والا نمبر بند کو جره بيدا به خلک سمون تنګي کنه دلته کتا سو ګورې نو د بدقسمتۍ نه دا 400 بیډ او 500 بیډ هسپتال هم دلته دی کنه په ایکسپریس فیډر باندې نو هغه غریبانو ته دونه تکلیفي دونه اذیت کی په ذلت کی الله گواه دی چې هغه الله ته پته ده مونږ ته پته ده. بجلی ډیر ناروا لوډ شیډینګ شروع دی. یو غنټه بجلی او یو غنټه بجلی نه وامو ته ډیر زیات تکلیف دی. د خلکو په کورونو کې فریجونه اوس ودی دا بلپونه سودي دغه په بازار کې چې کم دی کاروبار ټپ دی ورچ په بازار کې بجلی نه څوک سوداګانو نه هم ناراضي. د ملکند مرکزی تجارتي ښار بټخیله په ایکسپریس فیډر د لوډ شیډینګ او د لړۍ لوجې په کورونو او د علاقې په جماعتونو کې د اوبو لوی کمود مخې ته راغلي دي او د علاقې خلک د یو سخت مشکل سره مخ شوي دي او غوښتنې کړي ده چې د لوډ شیډینګ ناروا لړۍ دې بند کړي شي کنه دوی به په دې مجبور شي چې د احتجاج لار خپله کړي. سید زمان سبا هم پښتون نیوز بټخیله ملکند.